کابل کې له یو شمېر مجاهدینو څخه د زده کړې سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي دغه ازموینه کې شاوخوا 100 تنه مجاهدینو برخه اخیستې وه چې د معیاري نمرو په ترلاسه کولو سره به وکړای شي د نورو زده کړو دوام په موخه د شپې لیسو ته ور وپېژندل شي. تقریبا به تعداد 100 نفر امتحان میدهد. بعد از اون نظر به لایقت خودشان است که از صنف 7 تا به صنف 12 معرفی میشه. اون نظر به سویه خودشان. بعد از که از اینجا یا تثبیت صنف شد ما را معرفی میکنیم به معرف شهر. معرف شهر بازیار به هر مکتبی که یا خواهش داشته باشد به شپیل ها به اونجا معرفی میکنن. یو شمېر ګډونوال د اسلامي امارت له لوري د یادګام له اخیستو مننه کوي. وایي له مخې به یې زده کړې دوام پیدا کړي. آموزش کسته یک مجاهد 100% انشاءالله میتونه که تقویت کنه از حساب فکری و روحی، یعنی اینکه او خدمت کرده باشه و انشاءالله که یعنی این تصویب سویه که شود انشاءالله که خدمت بهتر و 100% بهتر انشاءالله خدمت کرده میتونه. به خاطر امتحان آمدیم، به خاطر در مکتب شامل شویم، در کاری که هستیم، در جایی که هستیم برنامه ما درست پیش ببریم، در نظم نظام ما درستی پیش ببریم، در مکتب شامل شویم. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم پوهنې وزارت د زده کړو سویې تثبیت په موخه له یو شمېر مجاهدینو څخه ازموینه اخیستې وه.